او زمونږ ټولو ورونو ته چې موږ سه په لا اله الا الله محمد رسول الله کې شریک دي زمونږ دعوت دی راځئ دا د تعصب چشمې کوزې کوي د انصاف په نظر وګورئ راځئ الله او رسول دین به راوالو او په دې باندې به زمونږ اتفاق راشي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا احناف مسلمانان دي زمونږ ورونه دي مالکین شوافع دا ټول چې کلمې ویلې دا مسلمانان دي دا زمونږ ورونه دي الحمدلله که موږ ته ورونه وایي ودې وایي که نه لس ځل دې نه وایي موږ خو چې الله او رسول کې موږ سره څوک شریک دي دا زموږ ورونه دي الحمدلله لیکن زما ورونه نه زموږ د اهل حدیثو د چا د مرګ څه کار شته دی او نه هم د چا د قتل څه شته دی او نه هم په چا د بمونو خلاصولو دې سره زموږ هېڅ قسم له رابطه نشته دی او دا ویو چې د شاعر الله څوک بې عزتي کوي جومات دی الله دې یو څیز هغه چې انسان پې تباه کیږي هغه دا دی چې تشبح بالکفاري زما ورونو نن سبا خفه کیږو به نه زموږ دې شکلونو ته به موږ وګورو زما ګیره د چا په شانه ده زما لباس د چا په شانه دی پنسې ځان پسې راکاږم یلکه ته خو محمدي بچی ته خو قاروني بچی نه د الله بنده زما د سر ویښته د چا په شانه دي عمر صاحب له دا مسلمانان رالو وایي دا د ذمیانو بچي او د مسلمان بچي نه معلومیږي بازار کې ګرځي موږ ته څه نښه وښې وه عمر فاروق ورته وایي مسلمان بچی به ویښته په منځ اړوي او ذمیان د دې څټ د پاسه رسي دا د هندوانو بچي دا د ټیکسیانو بچي دا د دې څټ د پاسه اړوي نن زما د مسلمان بچي ته وګوره زه دې لار کې ودرېږه سار کې د سکولونو له چې راځي دیندار سکول والا چې ځان ته وایي د هغو دې ګیټ کې ودرېږه چې د هندو بچی ته راننوځي او که د ذمي بچی ته راننوځي باید چې استاذ خو دا تمیز ورته وښیي که نه چې لکه ته مسلمان یې د مسلمان په بستره لوی شوی هغه ګناه چې الله پې دومره غصه دی یو سړي پنسې راښکلې ښکته الله ځمکې ته وویلې دا راښکه د الله نبي وایي تتجلجأ به الى یوم القیامه د قیامت پورې دې کې به وله ورکوي نن زما د مسلمان پنسو ته وګوره نن زما د مسلمان دروغو ته وګوره بس که مغربي دنیا کې څوک بربنډ ګرځي موږ هم پسې ګرځو که په ټي وي کې کمیس اوږدېږي زما د خور او د ښځې کمیس ښه اوږدېږي بیا جارو ته لار کې ضرورت نشته چې جارو وایي خو که کمیس لنډېږي نو زموږ د خویندو کمیس دا بره خولې ته رسېدلی زما د بچي جامه جوړه نه ده زما کورنی لباس جوړ نه دی زما سیرت او صورت د شریعت جوړ نه دی او زه به دعوه کوم چې زه د شعائر الله عزت کوم نه 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 شعائر الله تعظیم فانها من تقوى القلوب زړګی به سم کې بیا به هدف کې راځي او زما ورونو خاص کر دی حدیثو ورونو ته وایم د ګیرو څه بدماشي مه کوئ د الله نبي وایي اعفو ارخو وفرو کسرو پنځه روایته امام مسلم راوړي دي ځکه نور هر څه کوي به سلفي ځوانه ته خو یې مه کوه که نه ځکه څوک د شریعت خلاف کوي به یا د جنت ټیکهداره ته خو لږ ځان برابر که که نه معامله برابر که لباس برابر که دا د شاعر الله د تعظیم نه دی یو چا سمې مینه ده په شکل یې نه پیژنم کور یې راته نه دی معلوم خبرې مې اوسه نه دي شوي خلک وایي ته لیونی اسلام منمه خو اسلامي سیرت او صورت نه منم اسلام منم خو اسلامي عبادت او طریقت نه منم اسلام منم شریعت منم خو سهار مونځ او ماخوستن کې رانه مه خفه کېږه خیر دی نه 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 اسلام لومبی د انسان نه په دې خرابېږي چې کله انسان تشبح بالغیر وکي نو تعظیم د شاعر الله وزي د انسانانو د زړونو نه خبره ختموم د اخیرې ویم دویم چې د انسانیت د زړونو نه تعظیم وزي د شاعر الله نو زما ورونو علما وایي هغه بالابتداع کله چې انسان بدعتي شي بدعات شروع کي نو د دوی د زړونو نه تعظیم د شاعر الله وزي
نسوارا چې و دام په ملت ابراهیمي کې و او بیا ملت عیسی علیه السلام کې و ډېر. کله چې تاریخ لیکي سیرت، شاول په نوم یو یهودي دی لراغی، هغه ملا و. نو فابتدع لهم طرقا، او قرآن ته تعبیر کوي ورحبانیة ابتدعوها ما كتبناها عليهم. پیری موریدی جوړه کړه، شراب یې وله حلال کړه، د تسلیس عقیده یې وله جوړه کړه، تعظیم د شاعر الله تی ختم شو. دی وجه نه بعضې سلفو به ویلې وایي ما ابتدع احد بدعة الا